بسم الله الرحمن الرحیم. خان جهان لودي د مغولو په دربار کې ښه خوندور حیثیت، ښه زړور سړی، د پلانینګ سړی چې کله جهانګیر باچا و، ما تاسو ته ویلي وو چې دغه سړي دربار ډېر ښایسته کړی و په پښتنو باندې. پښتنو ته یې د باچا له لارې ډېر ځایونه ورکړي. دا زمانه وه د جهانګیر. جهانګیر سپین ږیری سوی، جهانګیر کمزوری سوی، جهانګیر مړ سو. بیا نو کورنۍ کې زیاته خپل اختلافات شروع سو. شاه جهان بیا راولاړ سو، خپله باچي اعلان کړه. د ده بله ملکه چې وله نورجهانه نومېدله، د هغې بیا زوی وی شهریار نومېدی. دا هغې غوښتل چې زما زوی باچا شي. باچا نماینې ډېرې وي، ښځې ډېرې وي، نو هغه ښځه یې زما زوی، هغه ښځه یې زما زوی. نو دغه پیښه روانه وه. بیا د دا شهریار ماما چې وی د دا نورجهانې ورور، دا یې هم ملګری وي. نو دا جګړې روانې وې. دلته خان جهان لودي دا کیسې ویني. ما و تاسو ته ویلي وو چې خان جهان لودي د ویژن سړی و. یو خو دا سزا، دا وزل، دا باچا یې بیخي ډېر ځینې ګرځولی و. نو بیخي ډېر ځایونه نه صرف پښتانه په معاف کړي وو، بلکې هندوان، راجاګان، سیکان، نور د رعیت سیسوني خلک و. داسې به سزا راتله، خان جهان به مابین ته ورلوېدی، معافول به. خان جهان پخپله د دکن حاکم و. دکن په انډیا کې لوی ځای دی. نو دا باچي د ده په لاس. اوس نو چې کله دغه جګړې شروع سي، د خان جهان لودي په دا کورنۍ جګړه باندې سر خلاص سي چې دا ځله خوږوي. دا پیښه کې کېږي که هر یو مړ سو، نو ځان یې څه وخت له درباره ویستی، ځان یې ګوښه کړي. دلته شاه جهان باچي اعلان کړی ده، هلته نورجهان او شهریار او د هغې ورور لګیا دي، خپل سازشونه کوي. نو دا دارنګه سازش د یوه سړي کار نه وي، شاته پوره خلک ورسره وي، ګروپونه ورسره وي، د فوج خلک ورسره وي. نو دا یو داسې دور پر خان جهان لودي تېر سوی دی چې د ځان ګوښه کړی دی. د دنیا جنګونه چې په کومو کارونو باندې کېږي، زه هر کله و تاسو ته وایم چې د عزت نفس مسله راځي. سړی چې پر خپل عزت وویرېږي، سړی چې په دا وپوهېږي چې بې قدره کېږم، بس بیا یو ګام اخلي. کله ځان ګوښه کړي، کله له خلکو ورک سي، کله جنګ وکړي، کله بدي وکړي، کله مړ ځینې وسي. دا د ده د وس خبره نه وي، ځکه چې دی چې کوم شي ته ګوري، دا پیښې له دا وجې کېږي. تاسو د دنیا لوی لوی جنګونه چې په لکاو انسانان پکې مړه سوي دي، د دا ګوردو په مابین کې کیسه د عزت روانه چې بې قدري نه منم. که هره خوازه سوې ده، لوی جنګ عظیم د یوه سړي پر سر سوی، دا چې هغه لږ خلک مړه سوي دي، 1 کروڑ انسانان. اندازه ولګواستئ چې یو سړی مړ سو، بیا د عزت له وجې، د بې قدرۍ له وجې، دا بل ریاست دا خوا به دی چې زما سړی دې څنګه مړ کړي. نو دا جنګ سره ومښلي، ګرد د دنیا سره اخته شي. ما یې بیخي لږ فکر در وښوی، 1 کروڑ، دا تر 5 بالا دی. بیا د دغه جنګ هغه زموږ خلک چې وایي ایرې پرتې وي، هغه خروش پروت وي، 20 کاله بعد بیا دویم لوی جنګ شروع کېږي. بیا ګرد دنیا سره مښلي چې دا لږ خلک مړه سوي دي، 5 کروڑ انسانان. یوار چورت پر وواست. نو 10 کروڑ انسانان مړه سول، 10 کروڑ ذلیله سول، بوډان سول، ړانده سول، شاته یو سړی. پوهېږئ په دې خان جهان لودي ته چې زه ګورم دغه حال دی. یو خو د ده علمي صلاحیت و چې هغه ما درته ویلي چې په دربار کې یو خبره باده پر لګېدلې وه چې د پښتنو تاریخ کله وایي پښتانه خو داسې د پریانانو له نسله دي، یو چا بل یې هغه په پر کړي، یا بې له زړه له درده ویلي. خو د ده طبیعت ډېر خراب سوی. کار یې څه کار کړی و، د پښتنو پر تاریخ باندې یې سړیان ګمارلي وو. خصوصا نعمت نورزی هلته ناست دی، منشي دی، کار یې دغه شی دی. هغه ته ویلو لاړ شه بل کار زیاته مه کوه. نو دا ایبت خان کاکړ چې دی، دا د سمانه حاکم وي پخپله، دا پخپله ګورنر و. نو دا وایي موږ له ده څخه ډېر مواد واخیستی. نو حاکم سړی خو نو باچا وي، لایبرریان وي، خلک کتابونه وراړي. نو دغه سړي هم بلاس پکې لرلی دی. اوس نو د دغه خلکو په مرسته باندې د خان جهان نوم راپورته کېږي. که چیرې تاسو مارکیټ ته ورسئ، کتاب وګورئ، تاریخ خان جهاني، نو زما له نن له ناستې پس به ستاسو دا خبر نه یېرېږي چې یاره دا هغه کتاب مخزن افغاني و تاریخ خان جهاني، دا بیا ګډ سره لیکلي. بیا به لیکلي تاریخ خان جهاني، بیا به لیکلي مخزن افغاني. دا دغه کیسه ده. دا هغه د نعمت نورزي کتاب دی چې پښتانه په دغه کال باندې په 1020 باندې آریان نه بلکې بني اسرائیل شول. یعنی دا دوی کار وکړي بس خپل نکاح تر
یعقوب علیه السلام ورساو. اوس تر یعقوب علیه السلام چې دوی څنګه رسولی دي دا رښتیا دي که نه دي، پر دې باندې زما جلا ناستې ستا اورېدلی سي چې دا هسې فرضي کیسه وه دونې و دې ته زموږ بیا ډېر وروسته پام کېږي چې کله انګریز دلته راځي نو کیسه پر بله خوا ځي. زه تاسو ته یو خبره کوم، هغه دا ده چې زموږ ډاکټر صاحب دی عبدالرحیم، زموږ بل عبدالرحیم بختانی صاحب د هغه په حواله څه خبره لیکلې ده، وایي خان جهان لودي د شاهجهان څخه په دې خوابدی سو چې د هغه د سپاه سالار لقب معبد خان ته ورکوي. دلته په یو ځای ما لیکلي په دې پوه راستئ. اوس ګورئ د سیالۍ لقب یې ځینې واخیستی بل ته ورکړي. اول له پیښ دی خان جهان لودي له دې نه ویرېده که چېرته شاهجهان امپراتور سي یعنی باچا سي نو به هرومرو د معبد خان مقام اوچت بوزي او په دې صورت کې به د خپل مقام او اعتبار په دربار کې له منځه ولاړ سي. زما خبره سوه که نه سوه؟ دا ویره ده. خان جهان په دې ډېر خواشینی او خوابدی سو چې شاهجهان پر ده باندې له ډېره وخته سره یې پېژندلي و، ترجیح ورکړه. نو بنا پر دې چې خاجهان ونه غوښتل چې شاهجهان حمایه او تقویه کاندي او سربیره پر دې خان جهان چې ولیدل ملکه نورجهان غواړي چې خپل زوم شهریار او واصف د ملکه نورجهان ورور سره له نورې لښکرې افسرانو غواړي چې داوربخش پر تخت کښېنوي دغه شهریار. نو خان جهان ګمان کاوه په دغه شخړه کې د شاهجهان بریالیتوب چانس کم دی، د ده سر په خلاص وي چې ای کمزوری هم دی هلته ګروپ ورته سازشي دی. لیکن پیښه وسوه دا چې شاهجهان زورور سو، شاهجهان وګټله، شاهجهان باچا سو. اوس نو شاهجهان زموږ د تاریخ سره ډېر تړلی سړی دی. یو شی یاد لري، یو خو د خوشحال بابا د پلار په زمانه کې دا ډېر یادېږي، بل د خوشحال بابا هم د په دور کې سردار سوی بیا څه وخت ناست دی نو خوشحاله سره هم تړلی دي. نو د شاهجهان په زمانه کې د خوشحال اړیکې له مغولو سره نه دي خراب، بلکې د مغول دپاره خوشحال بابا خپله نوکري کوي. نو غرض دا چې دا د معبد خان مشري سوه، دا د خان جهان له غاړې سوه، دغه اعزاز یې له غاړې سوی. نو کله چې خان جهان د شاه اعظم له دې اقدامه خبر سو یا د شاه جهان، نو خپل دوستانه روابط یې له نظام الملک سره ټینګ کړل او د برهانپور د چارو واګې خپلو زامنو اسکندر دوتاڼي او اسکندر دوتاڼي ته په لاس ورکړي. صحیح دی. یو زوی غالبا حسین نومېدی چې بیا وژل سوی دی په دا جنګ کې، یو د اسکندر دوتاڼی دی چې دا د زما باچۍ چې ده دا دکن چې دی دا ستاسو دی، تاسو دا ونیسئ، دلته حالات نه دي برابر. او خپله د مندو په لور روان سو. په لاره کې مالوه د دې ځای نایب مظفر خان ماموري د شاهجهان طرفدارانو څخه له لاسه یې ونیول چې ته زما ملګرتیا وکړه. خان جهان په خپل غلط استبداد وپوهېدی. وروسته د شاهجهان تخت نشینۍ په مراسمو کې تحفې ور ولږلې، یعنې چې دا جګړې ختم شوې، دا پیښې ختم شوې، نو بیا پیښه داسې وسوه چې خان جهان ته اندازه وسوه چې یاره زه هسې ځان مې ګوښه کړی دي. نو هغه هم حاکم سړی دی، نو بې سره و سپین زر هغه زمانه کې چې هغه رواج د باچیانو کم کالي دي، کم خلتونه دي، کم انعامونه دي، دا بې ور ولږل تحفه. او دا یاد لراستئ د دغه مقصد بم دا و چې زیاته زما له تا سره د بدۍ یا د بد کولو یوه اراده نسته، نیک شګوني. نو کتابونو لیکلي دي، زموږ تاریخونه وایي چې شاهجهان بیرته خپل اعزاز د دکن باچۍ بیرته ورکړه، بیرته د هلته کښېناوی. نو د حکمران په توګه د هلته پاته سو. خو پیښه دا وسوه چې شاهجهان نیښونه وهل. نیښونه یې څنګه وهل چې د کم جاګیر په لاس کې و، کمه سرمایه یې درلوده، ای کنج ودخته ورکه، هی ودخته ورکه، هی ودخته ورکه، دا کار ورسره روان و. د ده له جاګیرونو څخه نورو خلکو ته جاګیرونه ورکړل. یعنې زما دا خونه ده، اوس نو ته یو کنج بل یوه ته ورکې، یوه بل ته ورکې، نو ما ته خونه نه سوه راپاته، دا پوره الوژي. نو دارنګه دغه عزت نفس قسم د خان جهان په تاوان پرېوتل دا ګامونه چې ده د باچا سره ټکر وایي، باچا ډېر زورور وي، نو دی خو هسې یو ګورنر و، نو دا وده ته ګران هم پرېوتو، تاوان یې هم یوړی. خو بهرحال بغاوت یې وکړي. دلته ما در لیکلي دي د خان جهان لودي پاڅون تحریک. اوس نو د ده سره خلک ملګرتیا کوي، اوس نو له ده سره پښتانه د بیا د مغول دپاره جنګېږي. دا بیا زموږ بدبختي ده. یعنې ډېر پښتانه د خان جهان مرسته کوي، بلکې داسې ځای له ځي چې هلته باچا هغه ناست سړی چې وي هغه د شاهجهان خلاف وي.
نو دوی د ځان د تحفظ دپاره په اوس وخت کې سنوډن له امریکې زه تښتېدلی دی په روس کې ناست دی. دا بس ښکاره مثال دی د امریکې خلاف چې د دوی پټ شیانو دا یې ګټ پر سوشل میډیا ښکاره کړو. امریکا ورته خوابه دی سوچ تا زموږ رازونه ښکاره کړو موږ ته عوض دوی وتښتېدی ولاړی له امریکې څخه دا وخت په روس کې ناست دی او له روسه بغیر دا سړی د دنیا یو طاقت هم ژوندی نشي پاته کولی. په انسانانو کې خبره کوم ښه ولې چې روس د امریکې سره سیال ملک دی هغه یې وایي پته نه کېږي هغه وکړه دا زما میلمه ده نه یې در کوم. نو دا رنګه دغه شی په نظر کې ولرئ پخوا هم دا کارونه کوي چې کوم ریاست به په دا وپوهېدی چې دا ریاست اوس د دغه باچا تابع نه دی خبر نه مني نو د هغه خلک حالته تلل بیا چې سازشونه کول چلونه کول ګروپ یې جوړاوئ فوجیانو لښکر یې سره سماوئ داړ یې سماوئ راوتل دا خلک دوی د ځان ملګرتیا کوله. په دغه سلسله کې د خوشحال بابا زویان یاد لراستي یوسفزیانو له تللي دي پناه یې وړې ده چې کله خوشحال ګرفتار سي. وجه دا ده چې یوسفزیان داسې خلک دي چې په هغه زمانه کې باچا نه مني نور یې ګرد مني. نو د خوشحال د کورنۍ د ګردې کورنۍ د نیولو آډر سي سوی دی اورنګزیب یې چې ګرد بچیان یې ګرفتاره کړه نو دا کورنۍ خبره سي ورکړه سي و هغه خلکو له د هغو په علاقه کې واړوي چې ټول عمر یې بدي ده ورسره. د خوشحال پلار دوی وځلی دي نیکه یې دوی وځلی دي دا سلسله روانې لیکن زویان یې ورسي پناه ورړي. د پښتنو بیا دا دستور دی چې پناه دې ورړه بیا هغه له تا سره زیاتوب نه کوي. په دې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو هغه د ډاکټر میرمن ریتا جوشي حواله واوراستئ زموږ بختانی صاحب حواله ورکوي وایي باید دا ومنو چې د دربار اکثره چارې داسې وې چې د جهانګیر د دورې افسران او خانان یو څه ډارېدل او په مغزو کې څه ویرې ځای نیولی و. نوې ادارې د تیرو خیانتونو او د ادارې فساد په اړه پوښتنې او ګروېژنې پیل کړي وې. پلانی جنګ سله وسو پلانی پیښه سله وسوه پلانی چم سله وکوي پلانی پر شا سله سو دا شاهجهان شروع هغه چا چې له ګډ وډ حالت څخه ناوړه ګټه اخیستې وه نیول کېدل. خانجهان لودي په خپله د شاهجهان د پلویانو لپاره په ادارو کې ځای لټاوه. خانجهان لودي په خپله د شاهجهان په وړاندې تور او داسې اوازې وې چې باید د دکن د بالا ګاټ د سیمې د لاسه وتلو په اړه محکمه سي ونیول سي. مطلب خبرې دې ته اړې سوې چې بالاخره پرېکړه وکړه فیصله یې وکړه چې اګره پرېږدي څوک خانجهان. کله چې آصف خان په دې هکله خبر سو نو باچا ته یې رپورټ ورکوي مخکې له دې چې شاهجهان د تیښتې مخه ونیسي ولیپور ته ولاړئ. ولیپور هلته یو سیمه ده په خپله خوا رئیسو داسې ویل کېږي چې په 1629 کې کال نوټه واستئ 1614 کې خوشحال بابا پیدا سوی دی په دا ورځ باندې د 14 کلو هلک دی. نو دا یاد لرئ دا تاریخونو سره کمپیر کوواستئ. اسلمونه یې ونیول او دا رنګه چې ای خدایه ته ښه پوهېږې زه په خپل د عزت ساتلو لپاره ځم او زه په زړه پاک یم او بغاوت نه کوم. دا سړی وایي الله تعالی ته دعا کړې چې زما سره پیښې روانې دي او زه بغاوت نه کوم او ته په اصل حالاتو خبر یې. اوس نو کله چې دا پیښه کېږي څو میاشتې دا د عزت نفس او د خپل عزت دپاره چې دوی په کلکه مبارزه پیل کوي نو واورئ دا میرمن څه وایي خانجهان لودي د زیات شمېر پښتنو لخوا ملاتړ کېده. صحیح دی پښتانه یې ملګري وو پښتانه د بل په ځای اوسېږي دا یاد لرئ نو مجبوره یي. اوس چې تاسو له دا ځایه څخه بلې خوا ته ولاړ ساست چې هغه سیمه ستاسو نه وي نو دا اندازه لګواستئ هلته به تاسو هر کله سره یو ځای یاست په یو بل به مخوا به دلته به یو بل ته په سترګو له سره وي هلته به سله سره یو ځای ستا مجبوري سره یو ځای کوي. یعنی له دا ځای چې ته پنجاب ته ولاړ سې په لاهور کې ته څه معنا لري هغه 2 کروړ دي ستا یو کور دی یا نو ته به په داسې سړي پورې لاس نیسې چې هغه ستا سره مرسته کوي. نو هلته به د پښتنو یووالی وي یونیټي به وي. دا ټوله دنیا کې داسې دي چې کوم قامونه سره یو وي متحد وي د هغو د سروایول د بقا مسله وي. سره مو خلاصېږي په خبره دا پوینټ نوټه واستئ د بقا په مسله کې قومونه همیشه سره یو وي خلک همیشه سره یوي. بیا په دغه رد عمل کې دوی جنګونه هم کوي بدۍ هم کوي. وایي ملاتړ کېده لکه حسین او عظمت د ده 2 زویانو شمس د ده زوم وی او د ده 2 ورونه محمد او محمود د علم خان لودي لمسیان ول. بیکن خان قریشي بادر خان لودي د خانجهان لودي وراره وی. بادر خان روهیله دریا خان روهیله روهیلکن روهیل دا روهیلی یا روهیال روح د پښتنو سیمې ته ویل کېدی پخوا. زموږ دا ټوله سیمه چې دا موږ اوس پکې اوسو دښته دا توری استعمالېدی نو اوس روهیلی بیا چا ته ویلی هغه څوک چې
په دا سیمه کې اوسېده یعنی پښتون هغه څوک روحیال روحوالا روحیالی دا ټول یو شی دا به تاسې ځکه میجر راورټي کتاب ولیکئ په خپله زمانه کې د ګلشنیرو څه معنا د پښتنو ګلشن د پښتنو شاعري بیا شاعران پکې راوړو بیا شعرونه پکې راوړو وایي انګریز پښتو ته کار کوي نو دریا خان روهیله ایمل خان ترین سردار خان عزیز خان او کمال الدین اوس پر دا چپه خوا چې دغه پښتنو ته بیا نور پښتانه ولاړ دي هغه واوري رشید خان انصاري امداد مومند حبیب سور مبارک خان نیازی خان جهان کاکړ او دا نور کسان چې دا د باچا سره ولاړو او د خپلو پښتنو په ضد نو هغه خپله نوکري کوله خپلو د آرام بو اوس نو به دوی ته د دوپور ته په دا سیمه کې دوی ځای نیسي تښتي دورې خپل تحریک چې دی هغه مخته راوړي نو دا ښځه وایي دلته لنډ جنګ وسو چې په هغه کې حسین او عظمت د خان جهان دوه زویان شمس د زوم او د هغه ورور محمد علم خان لودي 15 کسان نور ووژل شول څنګه ولاست دوه زویان یو راره یو زوم او 15 نور د کار او د باور یاران دا چې در زمړ کی نو دا خو ډېر لوی تاوان دی دا د شاهجهان په خلکو وزلی شاهجهان په خپل جنگ نه کوي باچا دی خلکو را لږي یواله د خانجهان لودي غي وزلی دی نو خانجهان لودي شخصا د ګورګانیانو په ضد جګړه وکړه او سخت ټپیسو خوږ هم سو په خپله مګر بیا هم د وکړل چې له میدانه څخه وتښتېږي او د جمپال سیمه یا سیند څخه تیر سو د اوبو جریان ډیر قوي و له وفادارو نوکرانو سره پاتې سو بندل کند څنګه ځایونه دي کند باندې زه ډېر غږېدلی بندل کند دا کند توری چې دی دا ځای ته ویل کېږي دا په پښتو کې سته او دا شاته خبره بیایي او زاړه نو کوم ځایونه کوټ زموږ په دا بوري کې پټان کوټ شته که نه شته کوټ کیله اوس نو دا دونې شاته زه به بیایي په خپله کله تا سره شته نو دا رو په خپله زه به شاته بیایي دا شان زده کواستی دارنګه ته ننوتی بې کرمجست په مرسته د ګونډوانا ته ولاړئ او هلته څه اسراحت پیدا کوي د بیدار له لارې څخه احمدنګر ته ننوتی او دارنګه د سکندر دوتاڼي جاگیرداری لاغه سره په جاگیر کې یو ځای سو سکندر دوتاڼي ما مخکې هم درو شو چې د سره ملګری دارنګه بهلوي میانه د بالاپور جاگیردار هم ورسره ملګری سو دا بیا هغه خلکو چې د باچانو څخه لږ خوابه دي نظام شاه دغه هرکلی وکړ او پر سند یې کښېناوی دغه رنګه هغه نورې کیسې چې وې دغه رنګه روانې وساتلې اوس نو دا ښځه دا خبره کوي چې د دوه زویان زوم ورور وراره دا چې ووژل شول نو دلته پښتنو ډېره خوا بده کړه وضعیت یې دارنګه سوی خراب سو حالات یې نه و برابر ښکاره خبره ده چې د کور یو سړی مري او هغه دونې په غټ جنګ باندې مري نو تاوانونه خو کېږي دلته د خانجهان خپلو انډیوالانو او نورو دغه مغول چې دي د دغو قوتونو سره یې لاس یو کړ او د ده ځان ته مستقل حکومت جوړولو اراده وه نو نورو پښتنو هم خانجهان لودي په دې باندې وهڅاوه چې ځان ته مستقل حکومت اعلان کړي ګورئ پښتانه د سروایول په چکر کې دي که نه دي هغه وایي موږ بې قدره یو وژل کېږو نو ته راسه خپله باچۍ جوړ خپل ریاست جوړ خپل حکم نو په دغه جنگ کې د خانجهان لودي د ګورګانیانو سره جنګونه جګړې چې دي دا بیا زموږ ډاکټر صاحب عبدالرحیم وایي په هغه نښته کې چې په کال 1601 درس کې وسوه په دغه نتیجه کې ویکرا مجیست دریا خان روهیله او د هغه زوی او یو شمېر نور پښتانه یې ووژل او خانجهان له خپلو څو تنو ملګرو سره بچ سو دغه خبره کوي د دریا خان مرګ خانجهان لودي ته ډېر ګران تمام سو او په دی ډېر ضعیف سو په دې خبره باندې او ګورګانیانو یا مغولو د پل واهی د شاله خوا په پسیو نه پرېښوئ مسله دا وه چې دی ځینې ویرېدل زیاته ویره یې ورولوېده اوس نو چې د جانسي په شمال ختیځ کې پروت دی خانجهان ته ماته ورکړه په دې جګړه کې خانجهان خپل زوی محمود او یو شمېر نور پښتانه بیا له لاسه ورکړل او په خپل هم ټپیسو له دې ځایه څخه د کالنجر پر خوا وتښتېدی دغه خانجهان سید احمد د کالنجر د کلا کومندان وی پر د باندې برید وکړي او زیات شمېر پښتانه بیا ووژل
په دې ګورئ دا پیښې دي دا له ده سره کېږي او د ده په پاڅون کې دا شیان روان د خان جهان زوی حسن یې ژوندی ونیوی خان جهان لودي له دې ځایه څخه ساحن ته رالی 100 کروهه په هغه زمانه کې د مځکې فاصله وه خپل دا زه درښایم دا به ما ته را یادواست دی پر دې باندې به ناستو کو زړې فاصلې اوس کیلومیټر دی تر موږ یو 100 کاله مخکې میل بیا ختم سو پلانی 100 میله دی پلانی 100 میله دی اوس میلم ختم اوس د کیلومیټر په شکل کې خبره کیږي نو پخوا به کرو ورته ویلې خپله دغه وه نو دا رنګه د دس په ده پسې مظفر خان بوډا او عبدالله خان ورپسې وي خان جهان له هرې خوا څخه د ګورګانیانو لخوا محاصره سوی د تیښتې لاره یې نه وه له بدمرغۍ او ناامیدۍ سره مخامخ سو نو یې پرېکړه وکړه چې زه زیاته جنګ کوم بله لار نسته نو جنګ کیږي د فروری 19 تاریخ وي د 1491 کال لیکلی مې کوم نه دی لیکلی 19 فروری 1491 دا کال دی دا یاد لرئ په ساحن کې د بابریانو لوی مخکنی لښکرو سره د مدو سنګ تر مشرۍ لاندې وجنګېدی دا مدو سنګ چې وایي دا یو غسې باندې دی سخت ټپي کوي او د هغه زامن عزیز او ایمل یې هم ووژل څو زویان یې ولاړو دا 5م زوی دی چې مري نو دا له دې څخه مخکې چې مظفر خان او عبدالله خان د جګړې ډګر ته راورسېږي مدو سنګ پښتنو ته ماته ورکړه او خان جهان لودي او د هغه زامنو سرونه یې پرې کړل او باچا ته یې ولېږه یعنی دا تحریک چې دی یا د پاڅون چې و دا د پښتنو په تاوان پرېوتی پښتنو تاوانونه یوړو سرونه یې پرېسو باچا یې ولاړی او هیله یې هم ختم سوه هیله یې داسې ختم سوه چې خان جهان یوازنی سړی و چې دربار ته یې ښه رسایي درلوده او د پښتنو تاوانونه چې مخامخ سو ورسره هغه هیله هم ختم سوه چې بیا دربار ته څنګه ځان ورسو نو پر مخ باندې بیا په دربار کې څه کېږي پر دې به بله ناسته کوو غرض مه دا دی چې په دربار کې د پښتنو حالات د دغه پیښې پاس ډیر خراب سوي وو نو زما چې سوري چورت پکې ولی دی خان جهان لودي باید چې بغاوت مو وای کړی باید چې پر شا مو وای تللی دا خپلې رتبې ته کښېنستلی وای بس سړي به نه ګارېدل سړي به نه ځای کېدل شای ځکه چې شاهجهان بیا په خپله ظلم کړی و د خپل زوی له لاسه قید سو شاهجهان بیا اورنګزیب راواخیستی خپل زوی یې ویې تړلی تر مرګه یې د باندې نه درېله کړی او اورنګزیب داسې سړی و چې خپل درې وروڼه یې مړه کړل بیا باچا سو پلار یې وتړی بیا باچا سو نو دا پیښې چې دي دا په تاریخ کې سته تاسو لږ تاریخونه لولاستئ د پښتنو حالات لولاستئ پرېکړه زار کله و تاسو ته هم په خپله یې کواستی د بل غم مه منئ چې پلانی ملامت دی پلانی ملامت دی الله تعالی په قرآن کې ډېره وار ویلي دي چې په تبینو تاسو لږ تحقیق کواستی بیا فیصله کواستی نو تحقیق ضروری دی سبق هم دغه دی چې د پښتنو ژوند په هند کې په دا سیمه کې له باچایي څخه تر زلالته له زلالته تر باچایي پورې بس دا کړاوونه دي کله ښه وي کله بد وي لکه په ژوند کې چې عروج و زوال راځي زموږ د پښتنو په زاړه تاریخ کې هم دا شان ډېر پراته دي نو بس خپل صلاحیتونه چې څوک لري هغه بیرته راپورته سي چې نه لري هغه قومونه بیرته پاته سي او انجام ته ورسیږي اوس که په دې موضوع باندې پوښتنه کوئ وایي کس کابل کابل د دوی کابل خو نو اوس دلته داسې ووځي پر خیبر باندې بیا جلال آباد راځي جلال آباد سیدی دا د ننګرهار صوبه ورته وایي په ننګرهار صوبه کې بیا چې پر مخ روان شي د کابل په لوري بیا لغمان نه راځي په مخ نو دا سیمې ګڼې د دوی تر اجارت لاندې وي دا لوی لوی غرونه وو دلته پښتنو په ټول عمر په دا سیمه کې یو څوک نه دی منلی دا یو شی یاد راست یعنی 15 کسې ملګري دي 15 یې نه دي ملګري یو سړی له کوره ملګری دی باقاعده نوکري ورته کوي باقاعده یې سړی دی له هغه کوره بل سړی مخالف دی باقاعده د دوی پر قافلو باندې بریدونه کېږي په دا سیمو کې د دوی خلک نیسي وزنیه نو د خیبر جنګ چې دی تاسې وګوراستئ د خوشحال بابا په ژوند سوی دی په دا کې چې څومره مغول پښتنو وژلي دي دا باقاعده تاریخ دی اوله وار پیښه له صافیانو سره کېږي بیا د صافیانو سره څنګ په څنګ شینواري پراته دي هغه خوا په بدی بیا له دا بله څنګه مومند پراته دي هغه خوا په بدی مخامخ افریدي ورته پراته دي دا څلور پښې سره یو سي بیا نو خټک یو سبزي و شاوخوا نور خلک ګډ سره راټول که څه په هغه زمانه کې خټک یو سبزي سرکار نه مني چې سته نو دا آثار چې راټول دا پښتانه سره یو ځای سي
تر 50,000 زیات مغول په دغه جنگ کې وځلي. نو خوشحال بابا باقاعده قصیده په لیکلې ده او د خیبر جنگ باقاعده په فلمونو کې خوندي دی. وایي ګوراست ایمل خان مومن دریا خان اپریدی، بس دا دوه کسان ووایاست دا ګشان شان بدر معلوم شي. دا د جهانګیر زوی وي زوی او څوک یا مغولو مړ کړي. دا ګوره مدیسنګ نومېدی، مدوسنګ داسې پاسالار وي د فوج د شاهجهان سړی وي. نو سیک وي یو سم نه و سر شاهجهان و مغولو باچا وي، خانجهان پښتون وي لودي وي.